سپکی بکواسی شاعران را پیدا شوی بګتی وي لیونی دي مازغی کار نه کې بیروزګار دي غریبانان سړی چې بیروزګار شي به ګډې وډې وي یا کنځلې کوي او چې کنځلې نه کوي نو بیا به دغسې ګډ وډ شعرونه وي چېرته پریشپ کې غریب ناکام شوی چېرته امتحانونو کې پیل شوی بیا د پیسو د ګټلو هم نه غریب د 2-3 روپو دپاره بیا شعرونه وي یو ځای ته ځي واه واه او بل ځای واه 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 ورته کېږي او 100 روپۍ وله خلک ورکوي بیا دی په ځان نه پوهېږي بیا ګډې وډې وي بیا کله وایي زه د الله نه خفه یم او کله الله نه ګیله من یم داسې نه وایي چې زه دومره بېکاره پورزه یم چې 2 روپۍ نشم ګټلی داسې خو نه وایي د ځان دپاره د بانې دپاره کړه یاره دا ړوند د الله نه خفه دی دا الله ولې ړوند پیدا کړی دا یتیم د الله نه خفه دی د ده پلار ځوان ولې الله ووژلو دا ماشوم داسې پاتې شي ورته دا یتیم هم ښه خوشحاله دی دا ګډ دا چې کوم دا ګوډان دي دا هم ښه خوشحاله دي دا شلان هم ښه خوشحاله دي دا ړانده هم ښه خوشحاله دي دا کاڼه هم ښه خوشحاله دي یو تقه مقلې چې خفه دا ټول ښه خوشحاله دي ته راشه ته یو ګوټ سره کښېنه والله چې ته به دا دنیا بادشاه دومره به دې وخندئ دومره لطیفې درته وکړي ته به حیران شي ته راشه ته یو ړوند سره کښېنه ظاهره کې به نابینایي دومره ګپ پکې دومره خوشحالي ته به ټول دنیا بادشاه دا ستا مازغه خراب دي 2-3 شعرونه دې څه زده کړي دي شعر دې د شعر د سړیتوب په دغه نه دی د شعر په مطلب پوهېږي نه او د شاعرۍ په اصولو پوهېږي نه چېرته د سړیتوب دپاره خو د استعماله نه کړه ستا د شاعرۍ د وجې نه څوک کم بادر نر پیدا شو زه ته ماته وښایې که نه ستا د شاعرۍ د وجې نه کم داسې تورزن تا پیدا کړه ستا د شاعرۍ د وجې نه تا کم داسې نامتو سړی پیدا کړه ستا د شاعرۍ د وجې نه کم انسان کې څه داسې حیا او سړیتوب پیدا شي خو د بېغیرتۍ خبرې د بېحسۍ خبرې د ناامیدۍ خبرې په دین د اعتراض خبرې په الله د اعتراض خبرې په نبي د اعتراض خبرې د جنت او جهنم استهزا او ټولې پرېوتې او سپکې او ذلیله خبرې تا څه لوستي دي تا لوستي څه دي تا خو یا کارل مارکس لوستی دی یا دې چې کوم دی د کفارو نور کتابونه لوستي او تا هغې ته مفکرین وي او هغه ټول مرضیان تېر شوي دي دماغي مرضونو باندې اخته وو ټول بیماران تا خو د بیمارانو کتابونه لوستي دي بګت دي لوستي ته د الله کتاب ته کښېنه دی قرآن ته چې تا ته پته ولګي دا مازغه د لږ کولاو کړي ته چېرته کښېنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو ته او د یو عالم مخې ته کښېنه چې پته درته ولګي چې ستا سترګې کولاوي شي چې یاره دا دین څه ته وایي د الله توحید څه ته وایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت څه ته وایي او د اسلام احکام او د اسلام د ښکلی نظام دا د عدل او د انصاف نه ډک دا چې د هر چا پکې حق محفوظ دی دا د حقوقو نه ډک دین تا ته به پته ولګي ستا سترګې کولاوي شي دا خو تاسې په زود لګي نو دا شاعران دي دماغ یې خراب دي بیا ناکام وکیلان یې مخ ډېر دي دا چې څوک وکالت کوي دا موزګار خیلي دا غریب هم دغه شان ته بېروزګاره شوی فیسبوک ته ناست دي نو وکالت یې کوي چې دا د شاعر دا مطلب نه ته به داسې فلسفي دی درېیم اسمان نه راکوشوي دا وایي چې فلسفه ده ویلې د څه شي فلسفه ویلې دا د څه فلسفه ویلې فلسفه نه ده مزغو کې سپیاکه پرته ده د الله بنده مازغه دې کار نه کوي دا فلسفي نه دي بګتې وایي غریب د سړیتوب خبره نشي کولی ورته فلسفه ده دا څه شي فلسفه ده